زه چې هره ورځ دفتر ته ځم نو د کابلې دروازې ګیټ سره زما نظر ناصافه د یو هوټل په بورډ ایثار شي. هوټل اینډ रेस्टोरेंट صرف شرفا के लिए. او زه په تلو تلو کې د څه ساعت دپاره پښه نیولی شم. د هوټل دروازې له بهره مخه بند ښکاري او زما دا ارمان هېڅ چرې نه پوره کیږي چې دغه شریفانو کې چېرته یو شریف خو له ورایه ووینم. د هوټل په برانډه کې کله کله یو بیره لاس کې د چایو ټرې نیولې په منډه منډه روان په نظر راشي، خو زما زړه دا نه غواړي چې ده ته دې هم شریف ووایم. داسې شریفان خو د قصه خوانۍ کې ډیر ګرځي، او چې زه د دفتر په کینټین کې چېرته میلمه سره چای څښم نو داسې ډیر شریفان د کینټین د غټخیټي ګیرور مالک په وینا موږ نه ګیر چاپیره چورلي. نو زه به دا شریفان هېڅ چرې هم ونه وینم خدایه. زما دا ارمان به هډو ارمان پاتې کیږي، دا به هېڅ چرې هم نه پوره کیږي. او ناڅاپه له وروستو مخه د موټر هارن وغږیږي. زه زر یوې ډډې ته شم او زما ذهن ته یو بل خیال راشي. قصه خوانۍ کې خو ون وی ټریفک یعنی یوه مخیزه لاره ده، نو له وروستو مخه د موټر د راتلو څه مطلب دی؟ او زه له خپل ملګري نه پوښتنه وکړم. هغه څه ساعت ما ته ټغ ټغ وګوري لکه چې ټریفک رولز ان زما په مخ لیکلي شوي وي. اشنا ون وی ټریفک د ټانګو دپاره وي، د شریفانو موټرونه هر ځای آزاد وي. او یو دم ماته د هوټل بورډ را په وړاندې شي، هوټل اینډ रेस्टोरेंट صرف شرفا के लिए. او چې کله کله زما دا زړه داسې راډک شي او زه پارک مخ ته وځم نو هلته هم د شریف او د غیر شریف د امتیاز یوه سره بخنه کرښه راښکلې شوې وي. شریف مردو کے لیے، شریف عورتو کے لیے. او چې زه له جیب نه د سیګرټو ډبې راوباسم او د پریشانۍ د ورکولو په نیت د یو کش دوه لګولو اراده وکړم نو د شین مخې ډبې په سم مخ د کیپسټن د ټکو د لیدو سره سم زما خیال د ټلیفون ایکسچینج دیوال ته ولاړ هغه زیړ رنګي بورډ ته لاړ شي. د شریفانو خلکو دپاره د وخت تیرولو غوره ملګري کیپسټن سیګرټ څښئ. دا سیګرټ د شریفانو په طبیعت ډیر راست دی او زما له لاسه د سیګرټو ډبې په مځکه پریوځي. زما په ذهن کې لړمانان راوخوسیږي. نو دا شرافت ګنې بس کیپسټن سیګرټ ته وایي؟ یره داسې به نه وي. که نه وي نو چې هغه بله ورځ قبطي د چرسو څښلو دپاره د کیپسټن یو سیګرټ واخیستو نو ما ته خپل ورور ولې ویل چې زه چې ځو شریفان خلک دلته په ودرېدو بد ښکاري. او چې زه کله له ملګرو سره فلم ته ځم نو ملګري مې ولې وایي یره ګیلرۍ کې کینو د شریفانو ځای دی. نو ګنې دا شرافت ګیلرۍ ته وایي؟ او ما ته ځان هم شریف ښکاره شي. نو که زه شریف یم نو بیا خو دا ټول خلک شریفان دي. دوی خو هم لکه زما ناسته ولاړه راشه درشه او خبرې اترې کوي. یره زه به شریف نه یم، او که زه شریف وي نو د پاکستان د جشن په ورځ چې زه د شریفانو د ملاقات دپاره هوټل ته تللی وم نو د هوټل نوکر به زما د خیرن صادر پیس کې نه نیولو او دا به یې راته نه ویلی. خوار مشي دننه اډمنسټریټر صاحب د ښار شریفانو سره چای څښي. نو دا شریفان څوک دي؟ دا څه ملایکې دي چې زموږ نظر یې نشي لیدلی؟ او که نه موږ دومره رزیلان یو چې د هغوی د لیدو لیاقت هم راکې نشته؟ او زما ذهن اړنګتی واچوي. او چې یو ورځ زما د دفتر یو ملګري په ما زیري وکړه چې د کلرک اسوسییشن د کالیز انتخاباتو په ورځ د ښار جنټري یعنی شریف نامې ته د چایو بلنه شوې ده. نو زه لکه چې اول په پنجو شوم او بیا مې داسې محسوس کړ لکه چې زه په هوا الوزم. ما ویل اوس خو به که خیر وي د شریفانو دیدار وکړی شم. شرافت خو مې هډو په کور راننوتی و. سبا انتخاباتو او چې زه نن کور ته راغلم نو کشره خور مې ورو شان څنګ ته رانږدې شوه. لالا د حلیمې بیبي د لور واده دی. زما یوه لوپټه ده او هغه هم په ډېرو وینځلو ریچې ریچې شوې ده. قمیص خو مې هغه د ورکوټي اختر دی، نن مې ځان له وینځلی دی. خو که او زه پوه شم چې سبا له د تنخوا ورځ ده. ما دپاره د تنخوا د ورځ له ټولو غټه نښه دا ده چې کشره خور به یا زما نه لوپټه غواړي او یا سینډل.
او چې د سینډل اخیستلو لپاره زه بازار ته لاړ شم نو له نیمې لارې نه راستون شم، ځکه چې که خور له سینډل اخلم نو د مور لوپټه مې پاتې کیږي، او که مور له لوپټه نه اخلم نو مور به مې ځان له انګور څنګه خوښوي، او که مور مې ځان له انګور خوښه نه کړي نو د هغې د زړه یو غټ ارمان به پوره نه شي، او چې زه کله ناکله مور سره په دې خبره څه تیزه ترشه وکړم نو هغه مسواکه ګوته په شونډو کیږدي او د حیرانتیا ټول موډ په ځان طاري کړي. وای بچیا دا د شریفانو خلکو زامن داسې خبرې کوي، او سمدستي زما د ذهن بارودو ته اور ورته شي او ماته د هوټل اینڈ ریسٹورنٹ بورډ را په یاد شي. होटल एंड रेस्टोरेंट सिर्फ शुरफा के लिए. دا شرافت لا څه بلا ده چې هر سړی شریف ته هم او نه هم دی. خو خیر چې په هغه شپه هم خور ماته د لوپټي وویل نو ما لږ غوندې سر ټیټ کړو، ما سره به د ټول خرچ نه پس په دې میاشت کې 3 روپۍ بچت شي، او هغه به د اسوسییشن سیکرټري له ورکوم چې د ښار شریفې طبقې سره د دفتر د بابوګانو د پیژنګلو دپاره د چایو انتظام وکړي. نو خورې تا له زه لوپټه له کومې را پیدا کړم؟ دې ځل نه، بلې میاشتې له ښه. ما ورته خوله غونډه غونډه کړه. لالا هره میاشت هم داسې وایي، ستا هغه بله میاشت به کله راځي؟ او هغه پاسېده، له منګي نه یې یو غړپ اوبه وڅښلې لکه چې غوسه پرې سړوي او روانه شوه. ما څه ویلې وي؟ اړخ مې واړولو او سملاستم. انتخابات وشو، زما ملګرو بهلل او زمونږ د افسرانو خوشامدګرو بابوګانو وګټل. خو زه خفه نه وم ځکه چې په مخامخ لان کې د ښار ټول شرفا راجمع وو او درنګ ساعت له به مونږ ورسره چای څښلې. زما او د شرافت ترمنځ د 4 ګامونو پړتاو و. فاصله کمېده 2 ګامه، 1 ګام او بیا 1 سپک، یعنې دومره فاصله خو په کار وه. زه د ښار د 2 شریفانو په منځ کې ناستم، هغوی له مې چای جوړولې، ځینې بابوګانو د چایو بایکاټ کړی و او ځینې کورونو ته له وخته تللي وو. ډېرې کورسۍ خالي وې. ما سره ناست 2 شریفان خپلو کې یو بل سره په ګپ اړم وو. اشنا پرون لوبه کې نه وي، هغه یو شریف سیګرټ وڅنډلو. پرون د کارخانې مزدورانو هړتال کړی و. هړتال؟ دا ړومبي شریف تقریبا کورسۍ کې پاسېدو، موټي یې بند او غټ کنځل یې تو کړل. څه چل دې وکړو نو هړتال سره؟ په پولیسو مې سنبال کړه چې یاد یې وي بیا به نه کوي هړتالونه. ړومبي شریف لږ په قلار شو، ساه یې واخیسته، ګسه سترګې یې داسې چپه غوندې کړه. خان بهادر صاحب پرون چوړ کړی یم، 10 زره یې رانه وګټلې. دا نه وه که فلاش مړدا. او ما ویل دا جوړ هغه شریفان نه دي، اکسکیوز می، یعنی معافي غواړم، او زه ترې یو بل میز ته پاسېدم. خواجه صاحب خیر خو دی که نه؟ ستاسو بیلنس ورځ په ورځ ډیفیسټ کیږي. په هغه بل میز یو 2 خوشپوشه زلمي ناستو. منیجر صاحب نوې کوټ شپ دی چې پیسې نه لګي نو څه به کیږي. هغه یو شریف په سینه لاس ووهلو او یو سوړه سویلي یې وکړو. ولې څوک نوې ده؟ منیجر صاحب پوښتنه وکړه. نوې څه ده؟ غرق یې کړو، د 6 ساړي مې پرون ورله لیږلې ده. او ما ټوپ کړو لکه چې لړم خوړلی وم، شاید چې ما ته د کشرې خور لوپټه را په یاد شوې وه. ما د ټوخي بانه وکړه او را پاسېدم ترې. 10 زره مې کمیشنر له ورکړي دي، سینما به ما ته الاټ کیږي. هلته یو غټ خېټور سړي په خېټه ګوتې وهلې او یو بل شریف سړي سره په خبرو و. نجیم وایي چې ما 14 زره ورکړي دي. هغه بل ورته ورو غوندې وویل نجیم او ما سره مقابله غواړي چې بله ورځ ترې په بازار کې پرتوګ وباسم. او ما له هغه میز نه هم پښې راسپکې کړې. دا څنګه شریفان دي؟ ما خیال وکړو د زرګونو نه خو کمې خبرې نه کوي. صدیقي صاحب پرون ناچ کې ممتاز سره ډیر چیړ کولو. څه ډیر غیر شریفانه حرکات خو مې نه وکړي، خو زه د شرابو نشه کې وم او غړوت یې شو چې د چایو پیاله یې خوله کې ورواړوله. یوه تروه بدبویه اټکۍ یې وکړه او ما ته یې تیره وکاته. او چې ما بل میز ته ځان سمولو د اسوسییشن سیکرټري لګیا و. زه د ښار د شرفاو شکریا ادا کوم
چې زمونږ په وینا یې خپل قیمتي وخت خراب کړو او دلته د راتلو تکلیف یې وکړو. په مخامخ سړک د ټولې ورځې وږي تږي مزدوران چې خپلو کورونو ته روانو، د تار نه په هغه طرف د څه ساعت دپاره پښه نیولي شو او چې د چایو میزونو او خپلې بېوسۍ ته یې وکاته نو ژبه یې په شونډو ووهله او روان شو. ما ویل که دا ټول وطن یو لوی هوټل دی چې د هغې په دروازه یې لیکلي دي صرف شرفا کے لیے.